قام د انتها پرستۍ زهر د یو قوم په مجموعي نفسیاتو، کلتور، رنګ، بدني جوړښت، صلاحیتونو او په داسې نورو اوصافو جغرافیایي رنګونه او حالات اثرانداز وي. د هر قوم خوی بي حسایل العرض د هغه د ذات د داخل او د خارج اظهار د هغه د خاورې د جغرافیې او مخلوقو ماضي کوي. پښتون قوم بنیادي طور سره د یوې سختې، لوړې، جوړې او په موسمي لحاظ د یوې بې رحمه او ظالمې منطقې اوسیدونکی پاتې شوی دی او په دغه خاوره د زرګونو کالو اوږدې زمانې د ذات په داخل او خارج څه داسې قسم نښې نښانې پرېښودي دي چې د هغوی په سبب دا قوم په نورو قومونو کې ښکاره ښه او بد امتیازات لري. د یو قوم سرلوړي په علم ممکنه وي، د علم نه بغیر ترقي هیڅ امکان نه لري او پښتون قوم د قدیم نه په علمي میدان کې پاتې راغلی دی او د هغې وجه دا نه وه چې د ذهني صلاحیت په حواله دا قوم غوندې د چا نه وروستو دی. په ذهني او احترایي لحاظ پښتون قوم د حیرانۍ تر حده یو باصلاحیته قوم دی. د صلاحیتونو باوجود د ژوند په مختلفو میدانونو کې د پښتون قوم د پاتې راتللو وجه د خاورې جغرافیایي حالات دي کومو چې د پښتون قوم په خټه کې انتها پرستي اغېږلې ده او دغې انتها پرست مزاج د پښتون هر صلاحیت مفلوج کړی دی. د شجاعت انتها پې رونو وجلي دي، د دوستۍ انتها دښمن ته کمزوری کړی دی، د ننګ او پت انتها د ده وحدت ته نقصان رسولی دی، د شرم و حیا انتها د ده نه یو لاس پرې کړی دی او داسې نور. انتها پرستي یو داسې زهر دی چې د پښتون قوم د ژوند هر اړخ یې متاثره کړی دی او د ده هر یو ښه صفت یې په بد صفت کې بدل کړی دی. د قدیم نه په پښتنو کې د لیک لوست شرحه د نورو قومونو په مقابله کې ډېره کمه پاتې شوې ده او داسې وختونه هم راغلي دي چې پښتون قوم د لیک لوست نه بیخي لاس اخیستي دي او تر دې پورې چې د پښتو ژبې رسم الخط چې د پښتو ژبې د هر قسم صوتي تقاضې پوره کولی شوې د پښتنو نه ورک شوی دی او وروستو چې حالات لیک لوست ته فکر راګرځولی دی نو د خپل ژبوي ضرورت پوره کولو دپاره یې د عربۍ رسم الخط نه د څه خاصو اضافو سره استفاده کړې ده. اگر چې عربي رسم الخط د پښتو ژبې د مختلفو اوازونو، سکتو او اشارو تقاضې نشي پوره کولی خو بیا هم دغه لیک لوست د نارینه‌و تر حده محدود پاتې شوی دی. پښتنې لوڼه خویندې ته بیا هم محرومه ساتلي دي او د دې وجه د پښتون قام د شرم و حیا انتها ده. د وخت سره سره په دې قام کې قدرتي ارتقا په سبب دا شعور تر څه حده بیدار شوی دی چې د نارینه‌و سره سره د زنانه‌و تعلیم هم ډېر زیاته هم ګڼلی شوی دی ځکه چې زنانه په ذهني او احترایي صلاحیتونو کې د هیڅ قسمه نارینه نه کمه نه ده. کله چې موقع راغلې ده پښتنې خور لور په خپل میدان کې څه نه څه کارنامه ښودلې ده. پښتنه ملاله که د جنګ په میدان کې کارنامه ښودلی شي نو په سیاست کې، په وکالت کې، په ادب کې، په صحافت کې، په قضا کې، په ساینس او ټکنالوژۍ کې، په هیئت کې او داسې په نورو شعبو کې هم ډېرو ملالو پښتنو پیغلو خپل لوړ مقام دنیا ته ځلولی دی. په افسوس خو افسوس چې پښتون قوم خپلې انتها پرستۍ باوجود د بېفنا صلاحیتونو د پرمختګ نه جدا ساتلی دی. د ده کلتور یې منجمد کړی دی، د ده تهذیب یې د خپو نه تړلی دی، د ده نه یې د یو لاس قوت عصب کړی دی کوم چې په زنانو مشتمل دی. زه دا خپل مختصر ترین مضمون په دې خبره ختموم چې هغه پښتانه کوم چې د علم و بصیرت خاوندان دي ولا پکار دی چې داسې تنظیمونه یعنې ټولنې جوړې کړي کوم چې د خپلو کوټلو پروګرامونو په ذریعه په پښتون قوم کې د انتها پرستۍ خلاف مؤثر جهاد ته دوام ورکړي او په هر پښتون ذهن کې دا خبره کېنوي چې انتها پرستي کفر دی. الله تعالی او د الله تعالی رسول انتها پرستي نه خوښوي بلکې اعتدال خوښوي. هر هغه څوک چې د اعتدال نه سر وباسي سر یې خاورې کېږي. ډېره مننه.